آخري خبره دا ده دا ختم قرآن چې موږ او تاسو کوو دا په مړو پسې دا بالکل ثابت دی. دا ختم قرآن دا د قرآن ختم کول دا ثابت دی. دا هیڅوک نشي شوالای چې یا په قرآن کې یا په حدیثو کې یا په فقه حنفي کې ختم وکړه. قرآن راته وایي چې ختم وکړه، حدیث راته وایي چې وکړه، فقه حنفي راته وایي چې وکړه ختم وکړه. د قرآن تلاوت کول ختم کول دا مأمور به غیر موقت دی. الله امر کړی چې قرآن وایا، وخت نه دی راشولی چې دا وخت وای دا وخت ما وای. ګورې لمونځ دا مأمور به موقت دی. لمونځ اوس ماپښین لمونځ اوس جایز دی چې لمر پر سر ولاړ نه دی جایز، چې د ماپښین وخت تیر سو مازګر سو بیا نه دی جایز. د قرآن تلاوت مأمور به غیر موقت دی، هر وخت یې کوه. نو دا بعضی خلک وایي لا په درېیمه به ختم نه کوې، په څلورمه بیا کوې، په پنځمه بیا کوې. ګورې دا که زموږ داسې عقیده وه چې په درېیمه روا دی، په څلورمه او په پنځمه نه دی روا، دغه عقیده بیا باطله ده، نه دسي. زموږ خو دا عقیده نه ده. موږ وایي ختم په درېیمه هم روا دی، په پنځمه هم روا دی، په لسمه هم روا دی، خو په درېیمه یې په دا کوم چې فاتحه پر ختموم. نو دغه د دې عقیدې دا بېدینه عقیده ده چې څوک دا عقیده ساتي چې په درېیمه ختم ناروا، په څلورمه روا. لا دا نسته دا عقیده، نه په قرآن کې سته، نه په حدیث کې، نه په فقه حنفي کې سته چې ختم په درېیمه ناروا، په څلورمه او پنځمه روا. نو دا ختمونه کول دا بالکل ثابت دی. دا ستاسو مړو ته د دې ثواب رسیږي، ستاسو ژوندو ته د دې ثواب رسیږي. یو اهم ځای دا دی، دا باید دا زموږ زده وي. ګورئ دا کوچنیان چې نابالغ یي د مړو په ختم کې دا کوچني سپاره نه دسي. موږ راولاړ سو مدرسې ته ورکو چې مولوي صاحب حافظان راواستوه، حافظان اکثره کشرانی. ګورئ دا د مړي ختم هبه تلاوت ته کوي، وروسته څه وایي یا الله ثواب یې د فلاني حاجي صاحب ته ورسوه. نو دا د کوچني هبه نه دسي، د کوچني عمل د ده د مور پلار دی، د ده دی. ختم چې کوي مدرسې ته به وایه بالغ طالبان راواستوه، غټان طالبان راواستوه. بس دغه شی دا زموږ ډېره غټه کمزوري ده. نه علم عوامو ته وایو چې دا خو ختم د مړي دی، د مړي په ختم کې کوچنی نه دسي، وایي دا ختم موږ کوو بیا یې هبه کوو، هبه د کوچني نه دسي. نو دا به غټان کوچنیان مني. که د برکت ختم و یو چا نوې کلا جوړه کړه، په کلا کې ختم برکتن کوي. یو څوک نوې دکان خلاصوي، ختم برکتن کوي، برمای اوواله د برکت لپاره ختم کوي. بیا د کوچني قرآن هم د برکت والا دی، ډېر ثواب لري. خو که دې په مړي پسې کوئ، د مړي په هغې کې به کوچنی نه وي. دا اوس څو ورځې مخکې ختم و، نو یو کوچنی ناست، بس هغه سپاره چې کوچني وویل، دوی ته ما زړه مور خراب وي چې ته مه وایه. چې کله کوچني سپاره وویل، بس بیا مولوي صاحب دا کوچني څه واخله، بیا یو غټ تعریف ته ورکړه چې واخله وصیت ووایه. نو ختم جایز، ختم روا، بلکې ختم مستحب دی. باید دا دیش په مړو پسې وسي. صحابه کرام او تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین قرآن لیکلی دی، په غاړه کړی دی، تعویض کړی دی. صحابه کرامو قرآن ویلی دی، دم یې پکړی دی. نو قرآن تعویض کول دا هم ثابت دی. لکه د عمر رضی الله تعالی عنه مبارک په مناقبو کې دا موږ او تاسو وویل چې قیصر ملک روم عمر صاحب ته خط واستوي، کافرو په ایمان نو مشرفه، چې زما پر سر ډېر درد کېږي، ما ته علاج راوښیه، دوا راته راواستوه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک خولي ور واستول چې ته دا خولي په سر کوه. کله چې قیصر ملک روم به خولي په سر کړه، سر درد بیا ښه سو، چې خولي بیا د سره لرې کړه، پر سر بیا درد سو. حیران سو چې دا څنګه قصه ده، دا څنګه حکایت دی چې قرآن دا خولي په سر کم، د سر درد مې ښه سي، چې خولي لرې کم پر سر مې درد سي. چې خولي خلاصه کړه، په خولي کې په کاغذ کې لیکلي دي بسم الله الرحمن الرحیم. عمر رضی الله تعالی عنه دا تعویض ولیکلی دی بسم الله الرحمن الرحیم. کافر چې وکتل قیصر
چې دا د قرآن د یوه آیت دومره حکمت دی دومره شرافت دی چې زما د سر درد به وچ ورک سو نو دا به د ټوله قرآن څنګه شرافت دی دا به د ټوله قرآن څنګه برکت دی ځای پر ځای ایمان راوړي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله په ایمان مشرف سو ځای پر ځای ایمان راوړي نو ګوري قرآن کریم دا د ښکاره مرضی د پاره هم علاج دی لکه څنګه چې د باطنی امراض د پاره علاج دی قرآن په غاړه کول تعویذ کول دا جائز دی صحابه کرامو کړی دی قرآن په غاړه کول پر سر تړل دا جائز دی تابعینو کړی دی قرآن د مول دا ثابت دی په روایاتو نو قرآن دا د ښکاره مرضیو د پاره هم شفا